السلام علیکم دوستانو، امید ده چې د ښه صحت څښتنان به وئ. یو ځل بیا درته هرکلی وایم د یوه نوي او خوندور درس سره. په دې هیله امید چې تېر شوي درسونه باندې به تاسو سره تېر شوي وی او مفید به درته تمام شوي وي. په ننني درس کې به موږ او تاسو یو ځل بیا یو څه مهمې جملې زده کوو. ULD ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي بغیر له سر څخه. نو راځو په درس باندې پیل کوو. د مهمو جملو له سلسلې څخه لومړۍ جمله Have a long life. Have a long life. اوږد عمر ولرئ یا اوږد ژوند ولرئ. یعنی یو چاته د دعا په خاطر دغه استعمالیږي. اوږد عمر یا اوږد ژوند ولرئ. Have a long life. اوږد عمر ولرئ. کوئ تاسو. تا جمله I miss you a lot. I miss you a lot. ډېر زیات مې یادېدې. I miss you a lot. ډېر زیات مې یادېدې. When will you come here? When will you come here? کله به دلته راشې. کله به دلته راشې. زما خوږو دوستانو دلته مو ویل ته فکر ویل چې دا دغه راتلونکي زمانې لپاره استعمالیږي. یعنې ورته یو چاته څه ویل کېږي کله به دلته راشې په راتلونکي کې. When will you come here? کله به دلته راشې. څلورمه جمله Take care of yourself. Take care of yourself. د ځان سره احتیاط کوه. Take care of yourself. د ځان سره احتیاط کوه. Take care of yourself. د ځان سره احتیاط کوه. اسانه ده انشاءالله. جمله You are a good man. You are a good man. ته یو ښه سړی یې. ته یو ښه سړی یې. You are a good man. ته یو ښه سړی یې. مهمه جمله Give me your phone number. Give me your phone number. ستا د ټلیفون نمبر راکړه. د ټلیفون نمبر دې راکړه. Give me your phone number. د ټلیفون نمبر دې راکړه. ډېره مهمه جمله ده دوستانو. بیخي زیاته استعمالیږي. Give me your phone number. زما خوږو ملګرو مونږ چې کله تاسو ته کومې جملې در وړاندې کوو نو تاسو فقط په دغه جملو باندې اکتفا مه کوئ چې بس همدغه جملې تاسو زده کوئ. تاسو ډېره مهرباني وکړئ په دغه باندې نوره جملې تاسو جوړوئ. لکه د مثال په ډول موږ دلته جمله در وړاندې کړه چې Give me your phone number. ستا د ټلیفون نمبر ماته راکړه. نو تاسو دلته ووایئ چې Give me your pen. ستا قلم لږ راکړه. ستا قلم راکړه. همدا قسم نوره په سلاو جملې تاسو کولی شئ چې ورباندې جوړې کړئ. You talk too much. ته بیخي زیاتې خبرې کوې. You talk too much. بیخي زیاتې خبرې کوې. د دغې جملې په مرسته کولی شئ چې نوره جملې هم دلته راوباسئ. لکه د مثال په ډول ما تاسو ته ووایي چې You talk too much. ته بیخي زیاتې خبرې کوې. دلته تاسو ووایئ دا too much په همدغه ځای باندې پرېږدئ او د ټاک په ځای دلته بل لغت تاسو ور واچوئ. مثال یو چاته وایئ You eat too much. You eat too much. ته بیخي زیات خوراک کوې. څومره ښایسته جمله ورڅخه جوړیږي. تاسو داسې فکر ورته کوئ نو بیخي زیاته جمله به تاسو جوړه کړئ. You work too much. ته بیخي زیات کار کوې. ګوره څومره ښایسته ښایسته جمله ورڅخه جوړیږي. اتمه جمله It is raining in our village. It is raining in our village. زمونږ په کلي کې باران وریږي. It is raining in our village. زمونږ په کلي کې باران وریږي. اوس د دې په مرسته تاسو کولی شئ چې نوره جملې جوړه کړئ. مثال It is raining in our country. فقط village بدل کړئ country ور واچوئ. څومره ښایسته جمله جوړیږي. It is raining in our country. زمونږ په هیواد کې باران وریږي. It is raining in our province. زمونږ په ولایت کې باران وریږي. ښایسته ښایسته جملې ورباندې جوړیږي په ټولو باندې. زه تاسو ته داسې جملې راوړم لکه فارمول چې ګورئ د فارمول په ډول کوشش کوم چې دا ډول جملې تاسو ته راوړم تر څو د هغې په تاسو وکولی شئ نوره زیاته جملې راوباسئ. بله مهمه جمله I agree with you. I agree with you.
I agree with you. زه ستا سره موافق یم. بس د ته چې څه وایې همدا خبره ده. I agree with you. زه ستا سره موافق یم. ښایسته جمله ده دوستانو. جمله I disagree with you. I disagree with you. زه ستا سره په دې خبره کې مخالف یم. زه ستا سره مخالف یم یعنی غیر موافق یم. فقط I agree with you and I disagree with you. زه ستا سره مخالف یم په دې خبره کې. ښه ښه لیدونکو دا په همدغه ځای باندې بس کړو. دومره جملې بس دي. ډېر به یې نه اوږدو. نو په همدغه ځای باندې درس بس کوو. جملې په کتابچو یا په کاغذ باندې لیکئ او له همغه ځایه بیا سم په غور سره زده کوئ تر څو ستاسو سم زده شي. زده کول یو بله مهمه طریقه دغه ده چې تاسو په ورځني ژوند کې دغه استعمالوئ. د ځان سره پرې غږېږئ، د بل سره ورباندې غږېږئ. په دې کې شرم مه کوئ تر څو ستاسو دغه ښه پخې شي. کوم وخت کې چې دغه ستاسو په خوله کې یا په ستاسو په ذهن کې ښه پخې شي نو دغه بیا انشاءالله ستاسو څخه نه هېرېږي. استعمال یې بیخي زیات کړئ. استعمالوئ خامخا. نو تر بیا چې دا ډول ښایسته او خوږې جملې ستاسو لپاره راوړم د الله په امان and thank for watching.